د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله درک روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاسی یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د مورې ته مې زړه کې د ناول له درېیمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. زما سپېڅلې مورې، څاڅکې څاڅکې وینه مې له تا ځار شه. د ده د چرسو نه شتون زما د مور د وهلو سبب کېده. کلیوالو به ویل پلار دې په دغه ناوړه عمل د هغو ملګرو راوستی و، هماغو ملګرو یې ورته په چرسو کې د لیونتوب مواد هم ورګډ کړي وه، ځکه یې د اعصابو تکلیف پیدا کړی دی. د مور د وینا له مخې پلار مو دولتي مامور و او د ننګرهار ولایت د مخابراتو په یو شبکه کې یې دنده ترسره کوله. یو کال دلته او وروسته له هغې هلمند ولایت ته تبدیل شوی و. هلته یې د توپچي په صفت دنده په غاړه درلودله. پلار مو دې وطن ته ډېر خدمت کړی و، خو دې هېواد موږ ته څه رانه کړل، یوازې قرباني او د پلار ظلمونه. ورونه مې له شب القدر ډېرۍ څخه راغلل، خس یې کور ته راوړل. ارمان اواز وکړ، مورې، ای مورې، خس مو راوړل. مور مې پاڅېدله، غوښتلې چې پخلی وکړي. د ارمان څنګ ته ورغله چې د خسو باره ترې کوز کړي. بار یې ترې واخیسته او اخ یې کړل. ارمان چې د ده ټپ ولید وارخطا شو، وویل مورجانې دا په تا څه او چا؟ تره مې ولاړ و، ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ارمان خپلې وخلنې سترګې پاکې کړې او د مور لاسونه یې مچو کړل، په سینې پورې یې ونیول او په ژړغوني غږ یې وویل خیر دی مورجانې، الله تعالی دې اجر او روغ صحت درکړي. ارمان د کور په حالاتو ډېر خفګان ښکاره کړ. زیړ مازدیګر و او لمر هم په ډوبېدو و. ټول سره ناست و، خو مور مو له درده کړېدله. ارمان حمید ته وویل وروره مورجانه روغتون ته وړو. سمه ده لاله، راځه چې ځو. ټول روغتون ته لاړو. ډاکټر یې لاس پانسمان کړ، ویې ویل انشاءالله ښه به شي، زه ځینې دواګانې درته لیکم، هغه به راوړئ. ارمان نسخه واخیسته او درملتون په لور روان شو. کله چې ورسېد درملتون کې ولاړ سړي ته یې وویل دغه دوا خوراک کړه. هغه ټوله دوا ورکړه او له ارمان نه یې د پیسو غوښتنه وکړه. ارمان ورته نیمې پیسې ورکړې او نیمې پور پاتې شوې. دوا مو واخیستله، ټول سره یو ځای کور ته لاړو. د کور ور مو ټک ټک کړ. پلار مې خلاص کړه او په غورېدو خپلې خونې ته ولاړ. ارمان مور له لاسه ونیوله او خونې ته یې بوتله. ورته یې وویل مورې ته دلته ارام وکړه، زه درته ډوډۍ تیاروم، بیا دوا هم درکوم. مور مو وویل سمه ده زویه. هغه لاړ، چای دم کړ، بیا یې له دسترخوانه یخه ډوډۍ راوړله او هغه مو له شنو چایو سره وخوړله. وروسته یې دوا هم غوره کړه. شپه راغله، خاموشي خوره شوه، ناوخته و. مور مو دوا خوړلې وه او ویده شوه. موږ هم ورپسې ویده شوي وو. په کور کې د پیسو درک نه و. سهار وختي ارمان او حمید خپل کار ته لاړل. بیا چې راغلل پلار مو ترې ټولې پیسې واخیستې. ارمان ورته وویل نیمې ته واخله او نیمې بیره ته راکه، خو هغه کله منله، ټولې یې ترې واخیستې. حمید پوه شو چې پیسې خو یې ترې ټولې واخیستې. له ځان سره یې فکر وکړ ښه شو چې ما خپلې پیسې دواخانې والا ته ورکړې، ګنې هغه سره به مو څه کول. پلار حمید ته ځیر شو، ویې ویل ستا پیسې څه شوې؟ هغه ویل ټولې ارمان سره بیا او تا ترې واخیستې که نه. غلی شو. وروسته دوکان ته ووت. په پیسو یې لږ چرس، میوه او غوښه واخیستله. وروسته له هغې په سندرو ویلو کور ته راننوت. پلار به مې تل ویل صرف خوراک کوئ، چې ناروغ شوئ نو دوا مه خورئ، میوه او نور ښه شیان خورئ. دا به د ده لوی نصیحت و.
که درملته به اړتیا پیدا کېدله نو په پټه به مو راوړله، که ښکاره یې لیدلی وی نو بیا ډېر غوسه کېده. شپې ورځې تېرېدلې چې څه مزدوري به یې کوله، د هغو نه به یې په زور اخیستلې تر څو خپلې اړتیاوې پوره کړي. پلار به مو پوهېدو چې دا وخت د حمید او ارمان د راتګ دی. په لاره کې به یې ترې تالاشي اخیستله او ټولې پیسې به یې ترې اخیستې. په دې کار سره ارمان ډېره خواشینی کې د هغه سره دا غم چې د کور لګښت لپاره به څه کوي. نور به چې کله کور ته نږدې کېدل نو یو څه پیسې به یې د دیوال په سورو کې ښودلې او وروسته به یې راخیستې او مورجانې ته به یې ورکولې تر څو د خپل اولاد د رنځورتیا په خاطر یې په کار کړي. رښتیا ده چې مشر ورور هم د پلار په څېر وي. ارمان موږ ته ډاډګرنه راکوله او ویل به یې دا به د الله تعالی رضا وي. زموږ پلار ناروغه دی، هغه ته الله تعالی د اعصابو تکلیف ورکړی، دعاګانې به ورته کوو، انشاءالله ژر به ښه شي. د هغه هرې خبرې به موږ ته ډاډ او هوساینه رابخله. که څه هم زه ورته ګران وم خو ماته هم له خپله ځانه ډېر ګران و. له ډېرې مینې به مې ورته ګل لالا ویل. د هغه په حالاتو او حوصلې ماته ډېره ژړا راتله. چې ما به ژړل نو ماله به یې د ښوونځي کیسې کولې، زه به یې د ښوونځي په کیسو خوشحالولم. ارمان ویل چې هغه تر 9 ټولګي پورې پرله پسې اول نمره نیولې وه، خو د کور د مشکلاتو له امله یې ښوونځي ته تګ پرېښود. ما به چې د ده د ښوونځي کیسې اورېدلې نو ډېرې د خوښۍ احساس به مې کوه او دا به مې هم ویل انشاءالله ډېر ژر به د ښوونځي کې داخل کړم، یو څو ورځې سختې ده تېره به شي. زه او عقیب کوچني وو نو په کور کې پاتې شو. حمید او ارمان د 2 ورځو لپاره په رخصتۍ کې ونه. دواړه به د خسو لپاره ځنګل ته تلل. دوکاندار اکا مې د یو باره قیمت 1.5 کالداره ایښی و. سهار او مازدیګر به دواړو 2 باره راوړل. د 2 ورځو مزدوري ورته 12 کالدارې ورکړې. ورونو مو پیسې واخیستې او مورجانې ته مې ورکړې. مور مو د ورونو تڼاکې شوي لاسونه څو واره مچو کړل. په دعاګانو شوه د مور پاکه مینه کوم چې د هغې د اولاد لپاره همیشه او نه ختمېدونکې وي. الله تعالی دې څوک هم بې موره نه کړي او داسې مهربانه مور الله تعالی دې هر اولاد ته په نصیب کړي. که په کور کې د خوراک لپاره د کوم شي کمی پیدا کېده نو اول به مې موږ ته راکوله او خپله به په نهاره پاتې کېدله. مور خو د الله تعالی یو داسې خوږ نعمت دی چې جنت هم د هغې د پښو لاندې دی. بختور دي ټول د الله تعالی هغه بندګان کومو ته چې الله رب العزت دا لوی نعمت ورکړ، خو ځینې اولادونه د مور په ارزښت نه پوهیږي. ارمان نري ښکلي بریتونه درلودل، نوراني څېره او د مهربانه زړه لرونکی شخص و. موږ ته یې د پلار په مینه کې کوم کمی نه و پرېښی. موږ لپاره به یې کله هم خپله حوصله له لاسه نه ورکوله او همیشه به یې هڅه کوله چې خوشحالي را په برخه کړي. د ده به د خوش اخلاقۍ کیسې کېدلې. حمید او ارمان دو خپل کارونو ته لاړل، یوه او بله میاشت به کور ته راتلل. څرنګه مې چې مخکې یادونه کړې وه ارمان یو نانوایي والا سره شاګرد و چې د ورځې به یې ورته 13 کالدارې ورکولې چې څه مزدوري به یې کېدله. د میاشت نه مخکې به یې کور ته راوړله تر څو د مورجانې مو زړه ټپونه تداوي او د کور لګښت لپاره په کار کړي. خو له بده مرغه ارمان نه به په لاره کې ځینې پیسې پلار اخیستلې او ځینې به یې ترې د دیوالونو په سرو کې پټولې. وروسته به یې بیا راایستلې او مور ته به یې ورکولې. شپه به یې تېره کړ. په سهار وختي به بیرته خپل کار ته تلو.
حمید به هم د مزدورۍ لپاره سبزۍ منډۍ ته تله. نور به یې د سلطان اکا سره جمعګي کار نه کوه. ځان یې ترې خلاص کړ چې په اونۍ کې 10 کالدارې ورکولې او عمر یې هم د مزدورۍ نه و. تقریبا 11 کلن و چې دی به د سبزۍ منډۍ ته تلو. هلته به یې پلاستیکونه خرڅول. مور مو خفه وه، ویل به یې ورځ درنه ده او زړه مې هم ناقرار دی. په اسمان کې تورې وریځې ښکارېدې، غړمبه او د سیلۍ رڼاګانې هم کېدې. ناڅاپه په شیبو باران شروع شو. مور مو لاسونه لپه کړل، ویل یې خدای خیر، زامن مې له مال لرې دي، یا الله ته یې مل شي. شیبه وروسته د وره زنځیر وکړنګېد. ژر لاړم، ور مې خلاص کړ. ګاونډي و، دننه راغی، موږ ته یې خبر راوړی و. ویل یې په سبزۍ منډۍ کې د بم چاودنه شوې. حمید لږ څه زخمي شوی. تاسو زړه مه خفه کوئ. د لومړۍ ورځې راهیسې ارمان له هغه سره په شفاخانه کې دی. هغه ویل د الله تعالی شکر دی، حمید له مرګه بچ دی او مورجانې ته مې خبر ورکړه چې تشویش دې نه کوي. زه ورسره یم او تاسو مه خفه کېږئ. او دی هم ویل چې هغه نه غوښتل له دې پیښې څوک خبر شي. مور مې ګاونډي ته ویل خو اوس مې زوی څنګه دی؟ ګاونډي وویل ما ته ارمان ویلي تر ماښامه پورې به انشاءالله کور ته ورسېږو. خو مور مو له خفګانه بېهوشه شوه. ژر مې په یو ګیلاس کې اوبه راوړې، هغه مې پرې وپاشلې. چې کله په هوش راغله نو همدغه یوه کلمه یې تکراروله، زوی به مې څنګه وي؟ هغه به په څه حال وي؟ اسمان شین شو، زیړ مازدیګر و او لمر په ورکېدو شو. مور مې له خفګانه سره نیولې وه او لارې یې څارلې چې زامن یې کله راځي. د ماښام تیاره خوره شوه چې حمید یې په وینو ککړ حویلۍ ته داخل کړه او کټ کې یې واچوه. مور مو د لیونو په څېر منډه کړه او د رسېدو نه مخکې پرې سر وګرځېده او راولوېده. ګرانو اورېدونکو، دا و د مورې مې زړه کې د ناول 3مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاکه او مهربانه رب سپارم. لوی الله مو مل شه.